چې د یار په ننګو راشي زلفې چې د یار په ننګو راشي سترګو نه مې څاڅکي د اوبو راشي درشي په خندا مین ستا کلي ته درشي په خندا مین ستا کلي ته بیرته چې راځي نو په سلګو راشي دلته مې ګلفامه سر کی زویړند غم مینه کې چې ذکر د پښتو راشي او سلامونه ملګرو نه کې هیلې او ډېر زیات احترامات مې ومنئ زه یم ستاسو خپل ورور عاطف سهیل قدرمنو تاسو ته معلومه چې موږ په دې پروګرام کې وخت په وخت تاسو د نوي شاعر سره معرفي کوو نو زموږ د دې مقصد دی چې موږ د دې شاعرانو تاسو سره پیژنګلو وکړو او هینا سو کلام ریکارډ کو تاسو سره شریک کو او په نننی پروګرام کې موږ سره میلمه دی جناب امین الله ګلفام صاحب په ټولو نه مخکې ګلفام صاحب تاسو ته پروګرام کې ډېر هرکلی او ډېره مینه وال مننه احترامات تاسو ډېره مننه چې موږ ته مو دومره وخت راکړو په دې لنډ تنګ وخت کې ډېر شکرګزار یم ستاسو او ډېر مشکور یم ډېره مننه کوو د ستاسو که تاسو د کتونکو سره لنډه شان پیژنګلو وکړئ نو ډېره ښه خبره وي زما نوم امین الله دی او تخلص مې کلمي نوم مې ګلفام دی او د کوټ کملک شرابت خان په داخل کلي اوسېدونکی یم ډومیل سره او مننه کوم تاسو د یو ځوان شاعر په حیث د نوي کول دپاره څه احساسات لرئ د نوي شاعرانو دپاره مونږ هم نه یو دومره ښه نه یو که نه مونږ دا وایو چې چونکې نوي شاعران دي ځوانان دی ناسته پاسته ډېره کوي د ادیبانو سره استادانو سره چې مشاعرو تدریمي میټینګونو تدریمي که نه دوی به ډېر څه زده کړي ډېر څه به زده کړي په دې په موږ دا چې مونږ هم د دومره نه یو استادان په بهر کې څه مو زده کړي دي خلکو او مننه کوم او تاسو نه آخري پوښتنه کوم چې تاسو د موجوده شاعرانو تر کوم حد پورې او څومره پورې تاسو دې نه مطمئن یو عاطف صاحب زه به درته څه وایم خو دومره ورته مطمئن یو چې مونږ هم دې حد ته راوستلو چې خپله شاعري مونږ ته اوس په خپله هم خوند راکوي او ډېر خوند راکوي چې چېرته هم ښه شعر واورو بس مونږ یو احساس ورنه پیدا کړو که نه ډېر څه زده کړي دي ورنه او ډېر ورنه مطمئن یو او ډېرې ترقۍ منې د ډومیل د وزیرو ادبي جرګې ستوري کتاب هم چاپ شوی دی زموږ هم غزل پکې راغلي دي که نه داسې یو دوه نور کتابونه که نه او ډېر ورنه مطمئن وړاندې روان دي مننه کوم ملګرو دا معلومات د چې کوم معلومات وو نو اوس به راځو د ده نه به شعر اورو غزل به اورو نو مونږ وایو چې خپلې غزل د کتونکو دپاره او زمونږ دپاره ډېر خوند به وکړي عاطف صاحب زه شروع کوم د شعر د درویش دورانی د صاحب د شعرونو نه چې ماته یې ډېر خوند راکړی دی زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم دښمنان چې مې وي مړه ورپسې ژاړم بېلته نه یم داسې حال ته رسولی بېلته نه یم داسې حال ته رسولی یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم بېلته نه یم داسې حال ته رسولی بېلته نه یم داسې حال ته رسولی یار د بل درومي او زه ورپسې ژاړم او ما د یار دغه غوښتنه هم په ځای کړه ما د یار دغه غوښتنه هم په ځای کړه نه یې نوم اخلم او نه ورپسې ژاړم دا و د درویش دوراني صاحب څو شعرونه اوس په خپل غزل راته وایي نو خپل څو شعرونه درته وایم نه بعد به زه غزل چې زړه او ذهن دواړه سره یو شي کندې وشي چې زړه او ذهن دواړه سره یو شي کندې وشي رضا چې نن یو بل ته په ګیلو شي کندې وشي او زما په درد او غم دی هیڅ پروا نشته خوشحالي زما په درد او غم دی هیڅ پروا نشته خوشحالي حالات مې چې بدتر د لیونو شي کندې وشي او ریبار ته یې دي ویلي چې ګلفام ته داسې وایه ریبار ته یې دي ویلي چې ګلفام ته داسې وایه چې تیر کله په ګرانو مرحلو شي کندې وشي بس زه خو وایم چې چوکېږه ما مخکې ځه نو ډېر خوند د یو غزل به په ترنم سره درته وکړو چې ترنم سره به یې درته وکړو که نه ما یو حسین ته په ژړا عمر تیر کړی دی ما یو حسین ته په ژړا عمر تیر کړی دی داسې مې په نن او په سبا عمر تیر کړی دی داسې مې په نن او په سبا عمر تیر کړی دی
ځان دې شمروم چې درتلو لرې دې څارمه زبردست ځان دې شمروم چې درتلو لرې دې څارمه ځان دې شمروم چې درتلو لرې دې څارمه هسې کاني چا د پاره چا عمر تیر کړی دی هسې کاني چا د پاره چا عمر تیر کړی دی داسې مې په ننو په سبا عمر تیر کړی دی شعر دی شاد ما کړله وفا او د جفا کلکه نیولې وه زبردست ما کړله وفا او د جفا کلکه نیولې وه ما کړله وفا او د جفا کلکه نیولې وه ما او جنن زکاتل جدا عمر تیر کړی دی ما او جنن زکاتل جدا عمر تیر کړی دی داسې مې په ننو په سبا عمر تیر کړی دی شعر دی ارشاد یو خواته پښتو و بل مکړلو د جانان خاطر یو خواته پښتو و بل مکړلو د جانان خاطر یو خواته پښتو و بل مکړلو د جانان خاطر دلته خو مونږ زکا په حیا عمر تیر کړی دی دلته خو مونږ زکا په حیا عمر تیر کړی دی داسې مې په ننو په سبا عمر تیر کړی دی ته هم په ګلفام باندې ژوند داسې تېروې اشنا ته هم په ګلفام باندې ژوند داسې تېروې اشنا ته هم په ګلفام باندې ژوند داسې تېروې اشنا څنګه چې مجنون باندې لیلا عمر تیر کړی دی څنګه چې مجنون باندې لیلا عمر تیر کړی دی داسې مې په ننو په سبا عمر تیر کړی دی داسې مې په ننو په سبا عمر تیر کړی دی ما یو حسین ته په ژړا عمر تیر کړی دی او په اخر کې ګلفام صاحب تاسو نه یو تاسو کو تاسو د خپل ولس او خپل مینوال ته او څه پیغام ورکول غواړئ څه پیغام به ورکړو خو ولس دپاره دا پیغام ورکړو چې یو بل سره مینه محبت ناسته پاسته د پښتو ژبې خدمت او د یو بل خدمت وکړئ نو دا به ډېره ښه خبره وي ډېره ښه خبره به وي که نه زه خو خپل دا خو وایم چې بس مینه محبت دی خوروي خلک خو په ښه نیت او په ښه اخلاص احساساتو سره ډک دا او مننه کوم ملګرو پروګرام سر ته رسیږي او د خپل کیمرامین او سهیل سره طیف سهیل درناخلي اجازات کا ژوند وکړه وفا په مخته پروګرام کې به بیا ملاقات کیږي د خپل ځان د خپل چپرچر خیال